سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال
المقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب القدر حضرات علماء کرام او زما ډیرو معززو درنو معززو مکرمو سپینګیرو او ځوانانو دلری او نزدې علاقون راغلو ډیرو نیکانو الله رب العزت استاسو زمونږ د ټولو حاضری په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي معززو د الله جل جلاله عظیم احسان دی چې څومره مرګري کده بار نه تعلق ساتي کده دل تان درون مسلمانانو رونه مون سره محبت ساتي ماننم چاته خبره کوله معلومات دعا بدا کوله چې خدایا ثابت کال الله مدرسې ته نیکمل طلبه راولې او خدایا د جامعې په اراکینو معاونینو کې الله اخلاص پیدا کړي نو الحمدلله ازاړی مین دو بزمږ یو خبره کوله و د شیطان غوګونه دي کانای نو الحمدلله الله دې خپل رحمت دا باران په منګه او تاسو باندې جاری او ساری وساتي طلبه مخکولي راغلي معاونین مخکولی دي من کله کله ایمانی جذبه اخلاص مودیزه ته ورسیږي چې د یو چا د اخلاص ذکر وکړو د هغوی د اخلاص شغله دومره زورور او غالب وي هغوی چې مولوي صاحب زمونږ نوم په خطا کې موانلې زمونږ چې د کم رب سره سودا ده هغه اسم روانه سودا ده انن داسې وخت دی چې چاته څوک مسواک ورکړي نو مولوي صاحب چې سلام ګرځوي نو السلام علیکم ورحمت الله بل طرف ته به انتظار نه کوي پلان کې راغلی مال چې مسواک را کړو دا غم زړه خوشاله شو لکه زه زما نامه واغسته نن داسې دور دی نو زمونږ د مرګرو اخلاص عمده دی چې مونږه یو شان اراده وي د هغوی د اخلاص شغله دومره زورور وي نه 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 بس او یقینا که دا سودا پټه شوې نه وي دا عظیمه جامعه مونږ ته خدای نه راکوله سودا پټه وه الله ته پټه معامله ډېره خوښوي تاسې ته زما دا درخواست دی رونو مونږ تاسې چې د دنیا کې د یو بل سره تعلق ساتو مقصد بم ګورې صرف او صرف داوی هر یو انسان بخپل معشوقې تا ډالۍ وړي هر یو عاشق بخپل معشوقې ته ډالۍ وړي منګو تاسو به ان شاء الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اخلاص ډالۍ وړو چې یا رسول الله مونږه یو بل سره تعلق ساتل الله جل جلاله گواه دی صرف او صرف د الله د رضا د پاره هغه د اخلاص ډالۍ مراوړي ان شاء الله خدای ته محبوب عملم اخلاص دی
پټ عمل باندې نن لغونده کې خبره کوم دا هغه ملګرو ته دعا کوي چې څوک وایي چې بیا د پاره مونږ چې څه کړو یا کړي مو دي مقصد مو د خدای سره وعده ده بیعت مو د الله سره دی نو زما ټوله موضوع دی طرف ته بوتله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا بعضی وقت کی یو مرګره یو مومن مشر یا زمونږ میندې د خپل زامنو په واسطه یا د خاوندانو په واسطه یو داسې خبره وکړي چې هغې زمونږ ټول روح بل طرف ته واړی نن د ریا بازار ګرم دی د ریا بازار دی الله زمونږ استاسي په دې دی الله د رحمت اوبه را وغورځي چې دا د ریا بازار دا ګرم اور مړ شي ختم شي الله دې موږ له د اخلاص په بازار کې د مینې او محبت والا زندگی را نصیب کړي اخلاص بهترین چیز دی اخلاص څه کې راځي انسان کې په څه سره راځي انسان کې لومبۍ خبره دا ده چې د انسان په عباداتو کې تعلق صرف د چا دپاره وي چا دپاره وي الله جل جلاله نفلی عبادات کې مقصود دی د الله رضا وي مالی عبادات کې مقصود دی د الله رضا وي د مدینه منوره د دیار خبره درته کوم الله دې مونږ او تاسې د جانان روضې ته بار بار ورولي الله مو دې د آقا نامدار محبت نصیبه وګرځي الله جل جلاله دې زمونږ او تاسې ټولو ته د خپل رضا ثابت ټکټ دنیا کې را نصیب کړي قسم په خدای چې چا د الله سره پټې سوداګانې کړي دنیا کې الله داغوی نوم خور لاندې کړي نه دی نوم الله بر ساتلی جسد لاندې خور تلاړو لیکن تاریخ د اسلامي بر پروت دی مخداغي په نظر رازینا او اخلاص د نور په شانتی پټیږي نا عمل ما ته اسکارینا او اثری د غرونو نه دروندې د مدینه منورې په ګوان د امام الانبیاء کی یو زنانه اوسیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ترازی یا الله مونږ د آقا نامدار دربار ته بوزي سردار کونین مبارک می دنه تشریف فرما دے مور د مومنانو سرا زنانه د انصارو ولاړه دا اے د مومنانو مور سرداری کونین تراغلی ما حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می دنه تشریف فرما دے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تویدی خراشا بی بی حفصہ مبارک دن را وغوختا اللہ اکبر کوٹا دا چا دا کوٹا دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہا دا سرداری کونین میں حفصی توی راشا اے دا عمر فاروق لوری اے دا عمر لوری دن راشا د عمر رضی اللہ عنہ لور مبارکہ د مومنانو مور مبارکہ د نن راغلا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ورتوئی اے بی بی حفصہ بار چې کوم زنانه راغلا استاد بی بی عائشہ سرا بهر ولاړه د خبرې کوي اغي زنانه ته زما سلام وایا بی بی حفصہ په منډه راغلا اے د بی بی عائشہ سرا څنګ په څنګ ولاړې مومنې خورې آقا انعامدار در باندې سلام را لیږي والله ماتی زار د حضور پاک د مینې نه کې آغا زنانه ورته فرمایي اے د مومنانو مورې سردار کونین ته وایا الله در باندې سلام ویلې دی بی بی حفصه وی په ځان پویا نشم په منډه راغلم اے د
الله حبیبا هغه تا سلام راوړې دے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں تبسم کو خیانت نہ دے کړي خیانتی بالکل عمدہ سیدھا تپوس اکئی اید مدنی منوری مومن مورے کم یو عمل کے چھ اللہ دمرلوی مقام در کڑے دے مور مبارکہ دا مدنی منورے میں ورتوئی اید اللہ حبیبا اید دو کون سردار بی بیانو اے زمانگا میں دو مبارکو زیو دا سے عمل نکو ما چپاغے باندی دی زما خاون تم اطلاع ملاوشی ما اس پوری دا سے عمل نہ دے کڑے چھ زما خاون تم پتہ ہو لگی اسی ریا ډیر خراب شے دے گا نا